الله صالح غوندې بې مور او بې پلاره جاسوس او مزدورم راځي طالب ته ګوته نیسي چې د افغانستان د ټولو بدبختیو عاملین همدغه خلک دي، همدغه د چاریکارو پروتوکول کوونکي دي. طالب دومره صله رحمي، دومره تنازل د دښمن په وړاندې چې هغه قاتلان، هغه اردو عسکر چې زمونږ شهیدان په تبرونو وهل، ټانګونو پسې کش کوي، په ژوندینې اور ورته اچوه، هغه نیسي د کور سفریه او خرچه د لارې ورکوي چې ځه لاړ شه بچیه کور ته دې لاړ شه. راتلونکي کې که نظام زمونږ راځي نو حق حوالیت هم د تا ده، دا وعده مر سره کوي. بیا د بنسټونو د نړېدو خبره کوي. طالب کوم بنسټ نړولی ده؟ یو د اوبو بند راوښی، یو عام المنفعه پروژه راوښی، یو د برق پایه راوښی چې طالب د نړولی وي. عام المنفعه پروژې خو تاسو نړوئ. مختلفې پوښتنې د افغانانو اذهانو ته وړاندې کوي. نن به زه دغه ټولې سختې پوښتنې له قاري سعید نه کوم او جواب یې ورنه غواړم. دا څنګه کېدلی شي چې یو څوک د مکتب ماشوم په داسې حالت کې ووژني چې هغه مکتب ته روان وي او خپل دښمن چې په سنګر کې مخامخ ورسره جنګیږي مسلح له دریشي سره یې نیسي خوشي کوي، همدغه سړی بیا د مکتب ماشوم وژني. یو څوک چې دا نن صرف 22 ولسوالۍ فتح کړي دي، یو حکومتي تاسیساتو ته صدمه نه ده رسولې، څنګه هغه تورن کو چې دوی تخریب کوي، عمل منفعه شتمني له منځه وړي. زه دلته صرف یو میسج اورم، تاسو لایو خپرونه در سره شیر کړئ. د روانو فتوحاتو لړۍ د ده تبریکي درته وایم. الله پاک مو عزتمن او قدرمن لره. دعاوې درته کوو که غواړئ چې افغانستان نور له دې جګړو مصیبتونه خلاص شي، نو بهترینه لار همدغه ده چې جنرالان، غټ غټ خلک، حکومتي وزیران، دا د دعوت ارشاد صحیح شو لمبر ده، دغه د دعوت ارشاد دا مو تاسو ته اچولی ده. یوه یادونه بله کومه، دغه لمبر چې دلته په سکرین باندې تاسو ته ښکاري 0801580 دا لمبر زما نه ده. د دغه لمبر چې کوم مسؤل د هغه ما ته پرون زنګ وهلی و، شکایت یې وکړه چې ټول خلک زنګونه وهي، اکثریت جنرال صاحب سلام علیکم. ای وروره دا د ما لمبر نه ده، دا د جلب او جذب د کمیسیون لمبر ده. هغه خلک د دې لمبر سره اړیکه ونیسي، زنګ دې ورته وایي، میسج دې ورته وکړي چې څوک غواړي له اسلامي امارت سره یو ځای شي. طالب جانه ته دې لمبر ته زنګ مه وهه، ته خو نه تسلیمېږې. زما پوښتنه په دې ادرس مه کوه، زما خپل ادرس ده. دغه لمبر د دعوت ارشاد د کمیسیون لمبر ده. هغه خلکو دپاره مونږ ورکړی ده چې هغه خلک له امارت سره یو ځای کېږي. په دې کې که شړونګا شټاسری راځي، که د سیایي مزدور صالح راځي، که ټامي محب راځي، که پټخپزی راځي، ټولو ته مونږ لبیک وایو. راشئ، دغه د واټساپ شمیره ده، په دغه واټساپ شمیرې اړیکه ونیسئ. خو زما پوښتنه په دې واټساپ مه کوئ. اکثره تسلیم شوي عسکر هم چې مشت پرېږدي وایي جنرال صاحب سلام علیکم. سړیه جنرال لمبر نه ده، دا د دعوت ارشاد د کمیسیون لمبر ده. ولې سر نه سره خلاصوئ؟ خدای مو خوار نه که. هسې نه چې سبا اشرف غني زنګ راته ووایي چې زه تسلیمېږم، زه خو یې تسلیمي نه منم. دا د دعوت ارشاد کار ده، ما ته که په لاس راغی وژنم. هر چا خپل کار ده وروره. دعوت ارشاد د کمیسیون لمبر ته مبینه ښه جوړې، هلکه مبین نسته هلته. دغه د دلته لایف کې در سره مخامخ ناست ده. واټ از ډز. نو تاسو لایف خپرونه شیر کړئ. الله پاک مو عزتمن لره. ما لینک لګلی دی قاري صاحب ته، مبین صاحب لینک مې لګلی دی. لینک دې ورلېږلی. نو عسکر جانه د هغه چا په خبرو باندې مه غلطېږه چې څوک په اروپا کې ناست دي، شپټ 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 برش کوي، سپي مینځي، سوسیالو ته ناست دي، د ګي کیسې ورکړی وي.
نن زه د دوی یو مجلس ته لاړلم، بحث مې وکړ طالب څنګه نظام غواړي. طالب مال داسې نظام غواړي چې هر افغان ته یې غېږه خلاصه ده، هیڅ چا سره دښمني و عداوت نه کوي. هر افغان وای دا جادوګري کوي که طالبانو سره د ورانه راغلی، ما ته وایي که طالب نرمیږي بیا جادوګر سو طالب سره ورانه را. ما نه، تاسو افغانان یاستئ، د دې خاورې بچي یاستئ. نن طالب حاکم سو ځکه خپل خبرو ته تغییر ورکړی. زه باید تا غېږې ته نږدې کړم. زه خو پرونه پورې مظلوم وم، ما خو خپل د ازادۍ جنګ پنجالې وهلې لاس او ګریوان وم. نن حاکم یم، باید د حاکمې نقطې نه تا سره خبرې وکړم، د ترحم په ژبه در سره وغږېږم. خو ته هم دغه د افغانانو ذهنونه مه خرابوه. ته هم دغه راشه د افغانستان له تمامیت ارزي نه ځان خبر که. هغه عسکر د په څه حالت کې ده؟ تا نه دي اورېدلي چې ویلي چې موږ یو د بل تشې امتیاز یو له ډېرې تندې نه. طالب خو هغه دشت لیلي کې خلک ژوندي ونیول بله ورځ چې د زرګونو طالبانو قاتلانو هغه یې معاف کړل. نو بیا به طالب د مکتب لک هغه سره طالب عملمن په شتمني وړاندوي. طالب په سار دی دا پنجاب وخوره، پنجاب نه اسمان جوړ کړی ده. پنجاب سره خو د تا ولسمشر په تیارو کې پټ پټ ملاقاتونه کوي، شرمېدله. پنجاب نه باباو جوړ کړی ده. بیا که طالب پنجابی بوله او رنگ دی ورک سا او ټیکری په سر کوي، بنګړي واچوي چې طالب درګر د ورځې 500 ولسوالۍ درته سقوط کوي. بهترین لار همدغه د 20 کاله مو جګړه وکړه، پیغور نه درکو، سخې نه درپسې کوو، انتقام په نامه او د انتقام له جذبې سره نه راځو. طالب د عافې له جذبې سره د اخوت او د ورورولۍ له جذبې سره روان ده. د چانټې کې د شاجورونو د مرمۍ په جای درته ګلان اچولي، نور څه غواړې؟ دا ونه کې چې بس دا ټوپک کېږدي. نن هغه وزیري پخوانی د دفاع وزیر دروغزان وزیر وایي طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري. دا عجیبه ده والا. دا ولسوالۍ بیا ولې سقوط کېږي؟ طالب د مخامخ جګړې توان نه لري. طالب په کلي کې پټ ده، طالب په کور کې پټ ده، نو چیرته لاړ سي؟ د تا کور ته راسي، خو خپل کور یې د که پکې پټېږي، که پکې بادرنګ کوي، که پکې آزاد ګرځي. د تا یې څه؟ لایف خپرونه شیر کوي د سره یارانو. بیخي والله تاسو په دې د فتح لړۍ کې ویده یاستئ. بله خبره مې د رسنیو فعالانو ته ده. ګورئ عزیزانو، دغه کومې د فتح ویډیوګانې چې روان دي، تاسو په الله یقین وکئ د دغه 5% که د دښمن په لاس کې وای، نن به د تا حالت لیدلی چې څه در باندې کول. لږ بیداره شئ. موبایلونه مو سپک سپک 2 او 3 په لاس کې نیولي دي، خدای مو غرق نه که. نشرات وکئ، ویښ سئ. تر کله پورې به ویده پراته یې؟ هغه د سنګر له مجاهد نه شرم وکئ. تر کله پورې به دغسې ویده پروت د لایکونو شوقي. نشرات دې بېغمه کوه. خلک په دغه موبایلو په دغه ټویټونو باندې نظامونه سقوط کړل. د تا غازیان په سنګر کې لګیا دي، شپه او ورځ په دښمن عملیات کوي. میډیایي سنګر یې تا ته پریښی او تم پکې داسې قرخته پروت یې. تر څو به دې له غوږه خلک کش کوي چې جګ سه او ټویټ وکړه. دا خپل مسؤلیت او فریضه وبوله. دا په ځان فرض وګڼه چې زه به د سنګر د مجاهد فتوحات نړیوالو ته ځلوم. دا په ځان فریضه وګڼه چې د هغه پښیبلي طالب په خېټه نهار مجاهد فتوحات د سنګر به زه نړۍ ته ښکاره کوم. زه به دا نظامونه پې باندې چیلنج کوم. زه به ناټو د امریکا امپراتوري پې چیلنج کوم. درګرده د تا د معیار مطابق ویډیوګانې درته روانې دي، په نشر کې تندر وهلی. ملا دې ماته شه. دغومره خم سړی باید کرخته نشي چې د خپل د مجاهد ورور په سنګر کې د ناستو اتلانو او غازیانو فتوحات خو کم از کم نړیوال رسنیز که کنه خلکو ته وښیه چې زه د طالب تر څنګ ولاړ یم، په دغه فتوحاتو راضي یم، دا مې غازیان دي او دا مې اتلان دي. دغومره خو وکړه. هر یو باید خپل مسؤلیت وپېژنو.
یو بل ته کار پرې نږدو چې ودرېږه پلانکی به څه کیا د دې په خاطر باندې چې ودرېږه فیسبوک دې بند نشي د څه شي دپاره سر له ننه چې څوک پیکچ نه لري قرض کوي پیسې پیکچو کوي نشراتو ته کاش ورکوي یو ټیم ډوډۍ مه خورئ دا دومره ضروري و لازمي ده مجاهد چې په نهاره ناس باندې جهاد کوي ما ورته هم که یو ټیم ډوډۍ مو ونه خوړله خو لږې ورځې دي هغه باندې د موبایل د نشراتو دپاره یو څه هغه وکړه داسې خو مه کوئ که ته وایې چې والا مبین قسم په خدای که چې شی نه تنخوا نه به هېڅ د الله رضا دپاره لګیا یم هېڅ هدف هېڅ مطلب هېڅ شي مې قسم په خدای که یا په زړه کې وي یا مې په زړه کې تېرېږي همدغه یو د ستر جنرالۍ رتبه مې بسته په دې اوږه مې راټومبلی ده دا مې د کابل په هغه کې اخیستی ده وا مې اورېده تکړه سئ ځانونه تکړه کوي نشراتو ته کش ورکوي مسؤلیت درکوي ناغېړي مه کوئ عزتي که نه وا دې ما مې اورېده بیا به م سخت خفه سه درنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترم قاری صاحب سعید خوستی لایو خپرونو ته له نوي فتوحاتو او نوي زیرو سره په خیر راغلی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جنرال صاحب تاسو ته او تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو او ټول ملت ته دغه فتوحات مبارک وي الله رب العالمین دی نور هم د فتوحات موږ وګوري ټول ملت ته او ټول مجاهدینو ملګرو ته توصیه ده په اول قدم کې په اول سر کې مهمه خبره ده چې باید تکبر ونشي غرور ونشي مجاهدین دی الله عاجزي وکوي دی الله شکر دی ادا کوي دی شکر سجدي دی ولګوي دغه فتوحات د الله نصرت دی او د دې ویاړلې ملت د مټ زور دی دا د موږ تاسو خپل زور نه و دا د موږ تاسو خپل قوت نه و نو یو مهمه خبره ده چې مجاهدین ملګری دي ملت دی د الله شکر